اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دی وکړي چې جوړ روغ دی روغتیا جامع مو پتان وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبی کوم. ټولګی مو لسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام الکتروني بیلانس طریقه ده. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې د الکترون د انتقال په اساس د کیمیاوي تعاملونو ډولونه لوستي وو. د الکترون د انتقال په اساس کیمیاوي تعاملونه پر دوه ډوله وو: غیر ریډوکس غیر ریډوکس چې په هغه کې تعامل کوونکو اتومونو اکسیډیشن نمبر تغییر نه کړو، او ریډوکس تعاملونه چې په هغه کې تعامل کوونکو اتومونو اکسیډیشن نمبر تغییر کولم. ریډوکس تعاملونه مو په خپلوار پر دریو برخو سره ویشلي وو. د مالیکول په داخل کې ریډوکس تعامل وو، او همدارنګه په خپل سر ریډوکس تعامل وو. د اتوم او مالیکول ترمنځ ریډوکس تعامل وو. د ریډوکس تعاملونو توزین دی. د ریډوکس تعاملونو د توزین لپاره مو دوه میتودونه راوړي دي. په دغه میتودونو باندې به بحث وشي. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې موضوع الکتروني بیلانس میتود دی. د ریډوکس تعاملونو توزین څه ته ویل کیږي؟ ولې د توزین کیږي؟ عبارت دی له په دواړو طرفونو کې د ریډوکس تعاملونو توزین عبارت دی له په دواړو طرفونو کې، تعامل کوونکو موادو کې، په حاصل شویو موادو کې، دواړه طرفونه د الکترونونو، اتومونو، چارجونو مساوي کېدل دي، کوم چې په لاندې دوه میتودونو سره صورت نیسي. ګورئ، اصلا د ریډوکس تعاملونو توزین د تعامل کوونکو او حاصل شویو موادو، د اتومونو، د آیونونو، د چارجونو، د مالیکولونو د شمیر مساوي کېدل دي. دوه میتود لري: د الکتروني بیلانس میتود، دویم د نیمه تعامل طریقه یا د آیون الکتروني میتود یا د آیون الکتروني طریقه. د الکتروني بیلانس میتود څه دی؟ د دې میتود په اساس کولی شو د مجموعي الکترونونو شمیر وټاکل شي. څومره الکترونونه ورکړل شوي دي، څومره الکترونونه اخیستل شوي دي، کومه ماده تحمض شوې ده، کومه ماده ارجاع شوې، کوم چې د ارجاع کوونکو څخه اکسیډیشن کوونکو ته ورکړل شوي وي، چې په پایله کې به د ارجاع کوونکو الکترونونو شمیر د هغې الکترونونو شمیر سره مساوي وي چې د اکسیډیشن کوونکو مادې سره یو ځای شوي وي. په دې کې ورکړل شوي اخیستل شوي الکترونونو مجموعي شمیر ټاکل کیږي. ځکه ریډوکس تعامل شولو کې دوه ورکړي وي، بلې مادې به دوه اخیستې وي. کې یوې مادې درې الکترونونه ورکړي وي، بلې مادې به درې الکترونونه اخیستې وي. یعنې په دې کې د الکترونونو مجموعي شمیر یو د بل سره مساوي کیږي. دویمه طریقه چې کومه ده هغه د نیمه تعامل طریقه ده. په دې طریقه کې باید لاندې نقطې په پام کې ونیول شي. اول، په یو کیمیاوي تعامل کې د ټولو تشکیل شویو اجزا او اکسیډیشن نمبر د اتومونو د پاسه ټاکل کیږي. کیمیاوي تعامل لیکو، اوله نقطه چې ور باندې پیل کیږو. په کیمیاوي تعامل کې د ټولو تشکیل شویو اجزا او اتومونو مالیکولونو اکسیډیشن نمبر د اتومونو د پاسه ټاکل کیږي، که مثبت وي او که منفي وي. دویمه نقطه، هغه اتومونو چې اکسیډیشن نمبر یې تغییر کړی وي هغه باید په نښه شي. هغه اتومونه چې اکسیډیشن نمبر یې تغییر کړی، جګ شوی، ټیټ شوی، تحمض شوی، ارجاع شوی، هغه باید سره کم شي، په نښه شي. دریم، د آیون په شکل لیکل کیږي. څه په شکل باندې ولیکل شي؟ د آیون په شکل به پاس ولیکل شي. په خاص ډول هغه آیونونه کوم چې په ریډوکس تعاملونو کې برخه اخلي. څلورم، د تحمض شوي او ارجاع شوي الکترونونو شمیر باید وټاکل شي. څومره تحمض شوي، څومره ارجاع شوي، چا ورکړي، چا اخیستي، چې وروسته به په څلورم پړاو کې تحمض شوي الکترونونه ارجاع شوي مادې ته، د ارجاع شوي مادې الکترونونه تحمض شوي مادې ته یو بل ته ضریب ګرځي. درې نقطې په پام کې ونیسئ. اول، کله مو چې کیمیاوي معادله ولیکه، د اړوند اتومونو مالیکولونو تشکیلونکو اجزا او اکسیډیشن نمبر ټاکو. دویم، ګورو چې چا تغییر کړی. دریم، د آیون په شکل لیکو چارجونه. څلورم، ورکړل شوي اخیستل شوي ورکړل شوي ته ضریب ګرځي. تاسو متوجه شئ.
دلته موږ یو کیمیاوي معادله راوړې لاندې ریډوکس کیمیاوي تعامل توزین کړ دغه څلور یو اصلا دا درې نقطې دي ایوه نقطه چې دا د دویمې نقطې یو جز دی دغه کیمیاوي معادله توزیني وو متوجه شئ تختې اول کار چې موږ تاسو لومړی کیمیاوي تعامل لیکو چې جست جمع کیمیاوي تعامل کوونکي مواد پتاسیم KMnO څلور پتاسیم پرمنگانیت جمع H2SO څلور سلفوریک تیزاب د کیمیاوي تعامل محصول دی جست سلفیت زائد NSO څلور جمع منگانیز سلفیت جمع پتاسیم سلفیت K2SO څلور جمع OB جمع څه شی اوبه دا شو د کیمیاوي تعامل محصول اوس اوله نقطه چې موږ تاسو ټاکو موږ تاسو د اکسیډیشن نمبر په ټاکلو کې دا په قوانینو کې دا خبره کړې و چې په آیوني قطبي اشتراکي اړیکې لرونکو مرکبونو کې قوي الکتروپازیټیو مثبت نیگیټیو منفي ټاکل کیږي لومړی موږ تاسو د اکسیډیشن نمبر ټاکو زائد N خنثی په دې حالت کې اتومونه چارج ته نظر خنثی دي پتاسیم د اول اصلي ګروپ عنصر د یو مثبت څلور ضرب 2 منفي 8 منفي مجموعه نو دغه نوموړی چې دی منګانیز یا منګان د اوه مثبت تر څو مرکب چارج ته نظر خنثی شي دا چې دی یو مثبت دی ټوټال 2 مثبت د 2 منفي ټوټال 8 منفي نو سلفر شپږ مثبت جست دلته 2 مثبت شوی دی ځکه دغه 2 منفي دی ټوټال 8 منفي او سلفر دلته شپږ مثبت دا 2 منفي ټوټال 8 منفي دغه شپږ مثبت او منګانیز 2 مثبت دا یو مثبت ولې ټوټال به 2 مثبت شي دا 2 منفي ټوټال 8 منفي دا به شي شپږ مثبت دا به شي یو مثبت 2 مثبت او 2 منفي اوله قاعده مو عملي کړه اکسیډیشن نمبر مو وټاکل دویمه طریقه ګورو چې چا تغییر کړای ګورئ دلته دا 0 وو اما دلته 2 مثبت ته جګ شوی منګانیز دلته 2 مثبت وو دلته 2 مثبت ته ټیټ شوی پیدام کړل پتاسیم یو مثبت وو پتاسیم دلته هم یو مثبت دی اکسیجن 2 منفي وو 2 منفي وو 2 منفي دی 2 منفي دی 2 منفي دی 2 منفي دی هایدروجن مثبت یو وو دلته هم یو مثبت هایدروجن تغییر نه دی کړی دوه اتومونو تغییر کړی جست تغییر کړی منګانیز تغییر کړی اوس دا مو پیدا کړ د آیون په شکل هم ولیکل شول درېمه چا چې ورکړي اخیستل شوي ته ضریب ګرځي و چا چې اخیستي ورکړل شوي ته ضریب ګرځي په دې شکل سره لیکو چې زائد N خنثی و د منفي 2 الکترونونو په ورکړې سره زائد N تبدیل شوی دی 2 مثبت ته چارج چې زیات شوی نوموړې ماده اکسیډیشن شوې ده 2 الکترونونه یې ورکړي منګانیز چې دلته 2 مثبت و جمع د 5 الکترونونو په اخیستلو سره دا تبدیل شوی دی منګانیز 2 مثبت ته 2 مثبت ته چارج چې ټیټ شوی ریډکشن شوی سره کم ته شوی ریډکشن شوی دغه 15 الکترونونه چې دي د اخیستل شوي دي سره کم ته شوي دي اخیستل شوي الکترونونه دي دغه دوه چې کوم دي دا ورکړل شوي دي سره کم ته دي ورکړل شوي تحمز شوي دي اوس ورکړل شوي اخیستل شوي ورکړل شوي ته ضریب ګرځي دغه د جست دوه چې دي هغه منګانیز ته ضریب ګرځي چې تغییر یې کړی و دلته هم دوه ورکیو دلته به هم دوه ورکړو 15 دغه 15 دو منګانیز زائد ته لیکو او همدارنګه دغه زائد N جست ته هم دا 15 لیکو 2 جست 15 جست 15 جست 2 پتاسیم 2 پتاسیم هایدروجن ته براشو کچیر دلته 8 ورکو 4 ورکو 5 ورکو 8 ورکو
اته ورکو اته په دوو کې 14 دلته به څو ورکړو اته په دوو کې 14 زیاتې معادله ان شاء الله چې توزین شو اته سلپار دلته دي 15 دادي 2 دادي یو دای هم اته سلپار دا شوله د ریډوکس تعاملونو توزین پر درې پړاوونو باندې تر سره شو. اول د اتومونو د پاسه مورد هغوی اکسیدیشن نمبر وټاکل. دویم هغه اتومونه مشخص کړل چې هغوی اکسیدیشن نمبر تغییر شوي وو. ګورئ جست د 0 څخه 2 مثبت ته تللی وو اکسیدیشن شوی وو. منګنیز د 1 مثبت څخه 2 مثبت ته ټیټ شوی وو ریډکشن شوی وو. ورکړل شوي وو اخیستل شوي هم پیدا کړل. ورکړل شوي اخیستل شوي ته اخیستل شوي ورکړل شوي ته ضریب وګرځېدل یا په بل عبارت تحمس شوي ارجاع شوي ارجاع شوي تحمس شوي ته ضریب ګرځي. د دغو طریقو په اساس باندې موږ تاسو کولی شو چې مختلف ریډوکس تعاملونه توزین کړو. ریډوکس تعاملونه پر درې پرله‌پسې پړاوونو کې دوام کوي. اول هغه پړاو چې ابتدایي محصول لاسته راځي. لومړی پړاو ابتدایي محصول لاسته راځي توزین نه وي. دویم پړاو د ابتدایي محصولات د پړاو او د هغې تمرکز دی. دویم پړاو مغه محصول پاتې کیږي اما فقط معادله یې توزین کیږي. دریم پړاو چې د نهایي محصول پړاو کله چې معادله توزین شي هغه نهایي محصول دی. د تعامل د دویم ظاهري مرحلې لپاره باید لاندې نقطې هم په پام کې ونیسو. دویم مرحله چې کومه ده تجربه ښودلې ده هغه اتومونه چې د مثبت 4 5 شپږ اوه اکسیدیشن نمبر وکاروي یا دغه اکسیدیشن نمبر په کارولو سره RO3 RO4 سلفایت او سلفیت فاسفایت او فاسفیت رسوبونه جوړولی شي. متوجه شئ تاسو تختې ته. تجربه ښودلې ده هغه اتومونه چې مختلف اکسیدیشن نمبر وکاروي مثبت 4 مثبت 15 مثبت 7 مثبت 9 اکسیدیشن نمبر په کارولو سره دوی کولی شي چې RO3 کاربونیت نایتریت ته ورته منفي چارج لرونکي رسوبونه یا د RO4 په شکل باندې منفي چارج لرونکي رسوبونه سره کم کړي جوړ کړي. مثلا لکه سلفیت SO 4 منفي سلفیت SO3 سلفایت سلفیت سلفایت پرمنگنیت MnO 4 منفي پرمنگنیت همداسې لکه کاربونیت CO3 2 منفي 4 کارولای لکه پرکلوریت ClO 4 منفي ګورئ مثبت اوه کارولای دی. څو کارولای دی؟ مثبت اوه کارولای مثبت اوه کارولای مثبت 4 کارولای په همدې شکل سره. پس هغه اتومونه چې هغه مثبت 4 مثبت 15 مثبت 6 مثبت 2 اکسیدیشن نمبر وکاروي کېدلی شي په دغه شکل سره رسوبونه سلفیت سلفایت کاربونیت پرکلوریت ځینې نور هم جوړ کړي. په ځینې وختونو کې کاربون سلفر منګنیز د مثبت 4 اکسیدیشن نمبر په کارولو سره ډای اکسایدونه جوړوي. هغه سره کم په ځینې وختونو کې کاربون سلفر منګنیز د مثبت 2 مثبت 2 مثبت 2 مثبت 4 اپ غواړم د مثبت 4 مثبت 4 اکسیدیشن نمبر په کارولو سره کولی شي ډای اکسایدونه جوړ کړي. کاربن ډای اکساید 4 مثبت کارولای سلفر ډای اکساید 4 مثبت کارولای منګنیز ډای اکساید 4 مثبت کارولای. ځینې وخت په خنثی تیزابي محیطونو کې کاربن سلفر منګنیز د 4 مثبت اکسیدیشن نمبر په کارولو سره ډای اکسایدونه هم جوړولی شي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع د ریډوکس تعاملونو کارونه ده. ریډوکس تعاملونه د انسانانو په ورځني ژوند کې خورا مهم رول لري. په خاص ډول د میتابولیزم په عملیه کې د انابولیزم او کتابولیزم په تعاملاتو کې ریډوکس تعاملونه دي کوم چې د انسان د بدن هاضمې سیستم کې د غذایي موادو هضم صورت نیسي. دوی نقطې مو دلته ولوستلې. باقي برخه چې ده هغه په راتلونکي درس کې په بله ویډیو کې انشاءالله
تشریح کیږي. نن ورځ د درس اړوند مو د کانکور پوښتنه لیکلې. هغه پوښتنه داسې ده چې کاربن اتوم د مثبت 4 اکسیډیشن نمبر په کارولو سره کوم لاندې اکساید جوړوي؟ کاربن دای اکساید. کوم اکساید؟ کاربن دای اکساید. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي. هر پوښتنه 4 ځواب لري. تاسو سم ځواب په نښه کړئ. اوله پوښتنه: په ریډوکس تعامل کې تحمض شوي اتوم الکترونونه کوم اتوم ته ضریب ګرځي؟ دویمه پوښتنه: منګنیز د مثبت 4 اکسیډیشن نمبر په کارولو سره کوم لاندې مرکب جوړوي؟ دا شو ګران زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.